الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد. باب استحباب تشميت العاطس إذا حمد الله تعالى وكراهة تشميته إذا لم يحمد الله تعالى وبيان آداب التشميت والعطاس والتثاؤب. كتاب رياض الصالحين يوصل 200 نمبر باب دی په باره د دې کې چې جواب ورکول پرنجي کوونکي ته کله چې هغه الحمدلله وي دا سنت عمل دی، او وکراهه تشمیته اذا لم يحمد الله تعالی، او مکروه دی جواب ورکول هغه پرنجي کوونکي ته چې هغه الحمدلله ونوي، او بیان د په باره د ادبونو د جواب ورکونکي پرنجي کوونکي ته، او ادبونه د پرنجي کوونکي دي او د سویلي والا. اول نمبر حدیث ته عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال. ابو هريره نے روایت ته چې یقینا نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي ان الله يحب العطاس، یقینا الله تعالی مینه کوي رنجي سره، الله تعالی سکی مینه کوي، ويكره التثاؤب، او الله تعالی اسویله بدګنی. منګو تاسو ته غارګمه او اسویله چې کوم کیږي د سستۍ د وجنه پرنجي سره د الله رب العالمین یعنی هغه الله تعالی خوخی او اسویله الله تعالی بدګنی. فإذا عطس أحدكم وحمد الله تعالى كان حقا على كل مسلم سمعه أن يقول له يرحمك الله. او کله چې یو کس په تاسو کې پرنجي وکي او دا پرنجي کوونکی الحمدلله وي، نو په هر مسلمان باندې دا حق دی چې هغه کله دغه شان د پرنجي کوونکی الحمدلله واوري. هر مسلمان باندې دا حق دی د دغه کس ان یقول له يرحمك الله، چې هغه ته يرحمك الله دعاوي. چا چې پرنجي وکړو نو هغه به الحمدلله وي، د الله حمد به ادا کوي. او هر چا چې هر مسلمان چې د هغه الحمدلله واوریدو نو هر مسلمان به يرحمك الله وي. واما التثاؤب فانما هو من الشيطان، اور چې اسویلې دي نو دا د شیطان د طرف نه دی، او شیطان په دغه انسان کې سستی پیدا کی، او دغه انسان څه کوي هغه اسویلې وباسي، ها اساج خلق ولاو کی. فاذا تثاءب احدكم فليرده ما استطاع، کله چې یو کس په تاسو کې اسویلې وکي نو فليرده ما استطاع، نو دغه اسویلې دې منه کی، دفد کی، منه د کی څومره چې توان کیږي او طاقت کیږي. کله چې اسویلې درغه اساج خلق ولاو کی سستۍ د وجنه نو دا څومره چې د وسه کیږي دا بند کا. او خبره ده مې دا جامو د غاخونه چې یو بل باندې زور کې به ګرنه دا په خپل به بندي، نو دا بندول بکاده. الله پیغمبر فرمای دا بند کې تاسو. فإن أحدكم إذا تثاءب ضحك منه الشيطان، کله چې یو ګټ په تاسو کې دا سویلې وکړي نو شیطان دغه پسې خاندي، شیطان وبوزګي خندا کوي. خندا په دی وجه کوي چې یاره د انسان کې ما سستی پیدا کړه، او سستی د شیطان خوخه چې سره د عبادتو نم سشي او سړي له خوب مرشي استودم شي، او سستی دغه شان د انسان کې پیدا شي، شیطان دغه پسې خاندي. یا شیطان دی پسې خاندي چې سره د خپل کلاو کې د یو قسم سره هغه الله تعالی قرآن کې فرمایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولقد کرمنا بني آدم. الله فرمایي د انسان مونږه ډېر عزت ورکړی دی، خلقنا الانسان فی احسن تقویم. الله فرمایي د انسان مونږ ډېر ښایسته جوړښت کې پیدا کړی دی، الله په دې باندې قسم کړی دی. نو کله چې دا سویلې کوي کنه د خپل کلاو شنو انسان دي یو هغه اسی یو خنخ کاری ا کیفیت کې خنخ کاری، دنه غاخونم د سړی کاری، او دنه د مریم د سړی کولاو شي، جبه مصیبت معلومیږي. یعنی انسان هغه خلقت او هغه هيئت او کیفیت سم نه کاری، شیطان به سو خاندي. د الله پیغمبر فرمایي دا تاسو منه کوي. دا بل روایت دی دا د ابي هريره روایت ته چې نبی صلی الله علیه وسلم روایت کې د الله پیغمبر فرمایلی دي
اذا عطس احدكم فليقل الحمد لله. کله چې یو کس په تاسو کې پرنجیو کې نو هغه دی الحمدلله وی. وليقل له اخوه او صاحبه يرحمك الله. او ودی وای دغه پرنجي کون کې ته الحمدلله ویل دغه ته خپل رور یا دغه ملګری دی ته جواب ورکې ودی وی يرحمك الله، الله دې پتا باندې رحم وکي، د خیر دعا ورته یعنی دا بایدو کی. فاذا قال له يرحمك الله، کله چې دغه ته د پرنجي کون کې کس ته الحمدلله ویل دی او دې ته یو مسلمان رور يرحمك الله دعا وکي، فليقل نو دا پرنجي کون کې دی وی يهديكم الله ويصلح بالكم، الله دې تاسو هدایت کی او الله دې تاسو حالت د دنیا او د آخرت او دینی او دنیوي ټول حالات دې الله تاسو کوي. څومره خسته دعا ده. یعنی پرنجي کون کې به نور مؤمنان تاسو وی يهديكم الله ويصلح بالكم، الله تاسو ټول ته هدایت کی، تاسو لار دې الله سم کی او الله تاسو د دنیا او د آخرت دینی او دنیوي ټول کارونه دې الله تاسو خسته کی او کوي. هغه به ته دعا کوي. دبل روایت دی وعن ابي موسى رضي الله عنه قال، ابي موسى زمو روایت کې هغه وی سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، ما ده رسول الله صلى الله عليه وسلم نو ردلی د الله پیغمبر فرمایي اذا عطس احدكم فحمد الله فشمتوه. کله چې یو کس په تاسو کې پرنجیو کی او هغه د الله تعالی حمد ادا کی والحمدلله وی فشمتوه، تاسو هغه ته جواب ورکړئ. مخکې جواب ذکر شو سو يرحمك الله دا ورته وی. فإن لم يحمد الله فلا تشمتوه، کله چې هغه الحمدلله ونه فرنجه کوونکې نو تاسو هغه ته جواب مو ورکوي يرحمك الله وتمو وی. دا روایت مسلم دی. یعنی ډور روایتونو مقصد دا دی. یو خبره به کې دا ذکر شو چې کله څوک پرنجه وکي نو هغه د لپاره سنت عمل دا دی چې هغه الحمدلله وی. الحمدلله چا چې دی الحمدلله واوریدو خوا کې ناشتي واوریدو نو په نور مسلمانانو باندې د دې مسلمان دا حق شو د الله پیغمبر حکم هم کړی دی چې يرحمك الله دعا به وته کوي. ځینې علما دا ذکر کوي امر د پاره د وجوب دی، نو په هر یو کس باندې دا فرض عین دی چې هغه به ته يرحمك الله وي، کوي نه سره ګناګار دی. خو به ځینې علما وایي چې نه دا جواب د نور مسلمانانو باندې فرض کفایي دی. فرض کفایي دی کدي نور کې وته یو قسم جواب يرحمك الله ورکو نو دا ټول د ګنا نه بچ، ټول د ګنا نه بچ. اما سنت عمل بهتر عمل افضل عمل دار چې هر یو کس وي يرحمك الله. اما ګناګاری کې دا ټول چې وبګه جواب ورکي به ودا پرنجه کون کې سوي نور مسلمانانو ته ودا جواب ورکي يهديكم الله ويصلح بالكم، دا به تداوي. وستا او دیمه خبره به دا ذکر شو د تثاؤب چې کوم دی اسویلې چې کوم دی نو دا کول پکار نه دي. څومره چې کوشش کېدل شي دا کول پکار نه دي. یو دا چې الله سره مینه نه کوي، یو عمل الله نه خوخي سره کول پکار دي. دا الله د پاره یعنی دا کول نه دي پکار او د دې ودرول پکار دي، دا کول نه دي پکار. یو کسړیو کو ګناګاریږي نه خو کو دویم ځل لازم دریم ځل لازم څلورم ځل لازم کول نه دي پکار. څومره چې وسه کېږي سړی باید مخ وینځي، سړی باید ارجام غاښونه لک لک چې دا ونی کی. ځکه شیطان وبس خان دي او الله ور باندې یو قسم خپکی الله نه خوخي. خو سړی ګناګاریږي نه چا چې وکړو نو سړی ګناګاریږي نه. اوس د الحمدلله ول ویل پکار دي. نو سړی پرنجه وکي ول الحمدلله ویل پکار دي. دغه علما ډیر زیات حکمتونه ذکر کوي. یو دا چې الله تعالی دې سره مینه کوي، د انسان بدن ور باندې تازه کیږي او د انسان بدن هغه ور باندې سستۍ نه بار کیږي. او دا پرنجه کول چې دی دا دلیل د دې چې دا سړی په نعمتونو کې دی، مزو کې دی، بدن تازه دی، چوس بالکل د الله بندګۍ ته بالکل تابعدار دی او تازه دی. نو دا کول پکار دي. فائدې به کې ودا دي وې د انسان د دماغ ته چې کومه کشره نه وتی، کم ضرري شیان نه وتی او د انسان دماغ دغه شان ته کم ضرري شیان نه وتی. کله چې بخار نه وتی، بخار نه وتی انسان د دماغ ته، کله چې سړی پرنجه وکي هغه ټول ګنده شیان د استبهر شي او د انسان د دماغ د رګونه بالکل کولاو شي، بالکل کولاو شي. د وینې سپلای، د وینې برابروالی، د وینې چلیدل هغه به کې بالکل ټیک کېږي. د انسان هغه کله کله غي دماغ کې رګ بند شي نو به سړی د یو ډاکټر بل ډاکټر باندې ګرځي پالج ما ټیکو کی. انسان دغه شان ته انسان بدن په کې نیم بدن په کې کارم پرې دي. کله سړی پرنجه وکي د دماغ چا کم رګونه دي، کم پروګرام به کې الله تعالی پیدا کړی دی، هغه وینې چلیدل به کې ډېر ښایسته کېږي.
بیا څېړونکو دا خبره ذکر کوي وایي کله چې دا سړی پرنجې کوي نو په دې سره د انسان د بدن چې څومره دغه شانته سیستمونه الله پیدا کړي دي دغه شانته د زړه چې دی زړه وایي حتی یوه ثانیه یو سیکنډ یا د سیکنډ یوه برخه وایي د انسان دا زړه ودرېږي دغه شانته د معدې سیستم هم ودرېږي او دا کوم چې د ګردو سیستم الله پیدا کړی بولي چې کوم سیستم دی هغه هم سره ودرېږي نو دا چې ودرېږي که نه نو دا انسان چې کله پرنجې وکړي او دا ټیک وي مړ نشي دې ته کومه حادثه پیښه نشي دا باید الحمدلله وي شکر چې مال الله دوباره ژوند راکړو دا خو زه الله د مرګ نه بچ کړم ځینې علما دا هم ذکر کوي وایي کله چې انسان دا پرنجې کوي نو په دې کې ښایي دا سترګې لږ ودرېږي یعنې سترګې پکې نه پټېږي سترګې لږ ودرېږي سترګې چې ودرېږي او ته پرنجې کې وایي دا دومره سرعت کې دا پرنجې راوځي وی لکه یو سړی چې په یو ګنټه کې تقریبا 100 کیلومتره لار وایي نو په دومره سرعت کې دا وایي دا پرنجې راوځي امکان د دې شته چې ستا دا سترګې دا ګولۍ او دا ګاټې بهر راولېږي نو چې ته پرنجې په دغه شانته وشي او ته روغ رمټي نو ستا دپاره الحمدلله ویل پکار چې الحمدلله شکر چې زما په بدن کې الله تعالی کوم داسې ضرر پېښ نه کو شکر چې الحمدلله چې زما د سترګو ګټۍ الله تعالی بهر راګزار نه کړې په دې ساعت شکر دی نو الحمدلله ویل پکار معنی ده په الحمد دا پرنجې چې دی الله ورسره مینه کوي چې الله ورسره مینه کوي نو الحمدلله ویل پکار دی او تصاوب دغه شان دغه کول پکار دی دغه منه کول پکار دی که چاو کو ګناګار نه دی خدا علامه د سستی ده د کسالت ته او معلومیږي دا چې د انسان له خوب ورغلی دی نو د خوب راکول پکار دی الله تعالی خوبي انسان سره مینه نه کوي چې هغه په خوب کې موده یو هغه په اوداسه کې موده یو هغه په لار هم د خوبي غوندې روان نه الله دغه چا سره مینه کوي چې هغه بدن تازه وي هغه هر وخت د الله تعالی بندګۍ ته بالکل هغه نشیط وي تازه وي او برابر وي الله دې په دې خبرو متاسمه کو توفیق راکړي وصلی الله علی نبینا محمد